بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په دې ویډیو کې وایو چې څنګه کولای شو د کمپیوټر پاسورډ چینج کو د خپل کمپیوټر یا پاسورډ بيخي لمنځه ویسو. اوس دا کمپیوټر ما سره پاسورډ لري، ګوره وینډو ال زه هم دا ما سره لاک کی لاک سکرین راغی، زه کلیک کوم او دلته ورته پاسورډ ورکوم. زه غواړم چې دا پاسورډ بيخي ختم کړم. نو تاسو به راشي کمپیوټر آیکن باندې به رائټ کلیک کړئ، منیج ته بلار شي او منیج کې به تاسو لوکل یوزرز ان ګروپس باندې کلیک کړئ. په دې کې به یوزر باندې ډبل کلیک کړئ او را به شي هغه یوزر چې د کوم غواړي ته پاسورډ لمنځه ویسي. لکه زموږ د یوزر په څه په نامه دی، سٹارټ سکرین ته به زه راشم، ایډمن په نامه دی. نو زه راځم دلته، دغه ایډمن دی، دغه ایډمنسټریټر نه دی، دا دواړه موږ سره دې ته بلټ ان یوزر وي، دا ډیفالټ کې موږ سره ډیسیبل وي ښه. او په هغه باندې به رائټ کلیک خپل څه کې دې تاسو کوم نوم ورکړئ خپل یوزر ته، هغه باندې به رائټ کلیک سیټ پاسورډ به والي پروسیډ به والي. که چېرته غواړئ چې چینج کړي دا پاسورډ، خو دلته پاسورډ ورکړو دوباره هغه پاسورډ ته ورکړو چینج بشي. که ته وایې چې بالکل پاسورډ له منځه ویسم نو پاسورډ مو ورکو، دا خالي پرېږده او صرف اوکې ووهه او دا څه کړه اوکې. اوس راشه دې کمپیوټر پاسورډ له منځه لاړه، وینډو ال وهم لاک سکرین راغی که نه، چې کلیک وکړئ تاسو پاسورډ غواړي نه غواړي، همدې نه واپس تاسو پاسورډ ورکولی هم شي. زه به راشم بیا منیج ته، منیج کې به راشي تاسو لوکل یوزرز ان ګروپس باندې به ډبل کلیک کړئ، یوزر باندې به ډبل کلیک کړئ، د یوزر باندې به ایډمن یوزر باندې به رائټ کلیک وکړو سیټ پاسورډ. تاسو به خپل یوزر کې دې شي کوم نوم ورکړئ، په هغه به رائټ کلیک کړئ سیټ پاسورډ پروسیډ. دلته اوس پاسورډ ورکړئ، زه بل پاسورډ کوم او دغه پاسورډ به دوباره دلته لاندې هم ورکړئ، کنفرم وکړئ، سیم پاسورډ وکړئ، غلطي به نه دي. بس وشو. اوس که دوباره زه راشم وینډو ال وهم نو ګوره سٹارټ سکرین راغی، چې کلیک وکړم پاسورډ نه غواړي. په دې طریقه موږ کولی شو چې یو یوزر ته پاسورډ ورکړو یا پاسورډ له منځه یوسو.